الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت بیانیدو او پاغ سیرت کی واقعه د احد داغه جنگ او داغه غزا چې هغه د احد غر په خوا کې پیښه شوې وه. ځکه دغه جنگ ته او دغه غزا ته غزوه احد ویل کېږي. احد غر معروف غر دی په مدینه کې او د هغې په خوا کې دا تاریخي واقعه را پیښه شوې وه. ټول تفصیل بیان شوی د دې واقعې، سبب سو، لښکرې د مؤمنانو لښکر په څومره طاقت کې و، څومره نفري ورسره وه، او دغه شان د کافرانو لښکر څه حالاتو کې و. بیا د دوی مقابله د یو بل سره، بیا ایمانی داستان او واقعات د صحابه کرامو هغه قربانیانی او سخترین حالات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې راتله. د ټولو مسلو تفصیل بیان شوی. بیا په آخرني درس کې دا خبره بیان شوې وه چې مسلمانانو د آخري وخت پورې دفاع کړې ده او د آخري وخت پورې د هغوی هغه جذبه هغه نه وه کمه شوې. په دغه منځ کې ابی بن خلف مردار کړی شو. بیا د مشرکانو زنانو مثله وکړه. د مسلمانانو چې کوم شهیدانو د هغوی د جسمونو نه پوزې او غوږونه دی پرې کړو او خېټې وله وڅیرلې. دغه شان دا خبره پکې بیان شوې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احد غر ته څنګه ورسېدو او په څه طریقه باندې د هغه د زخمونو پټۍ شوې وه. بیا په هغه وخت کې ابو سفیان راغی. د ابو سفیان او د مؤمنانو په منځ کې خبرې اترې شوې وې. د هغې نه بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسان ولیږل چې تاسو لاړ شئ ولټوئ شهیدان او زخمیان. نو په هغه وخت کې هم ناشنا حالات مؤمنانو لیدلي چې هغه تاریخ لیکلی دي او هغه تاریخ یاد کړي دي. هغه ټول حالات او هغه بحمد الله موږ ته رسېدلي دي. او د داسې حالات دي او داسې واقعات دي که تاریخ یې هېروي نو نشي هېرولی، د همیشه دپاره پاتې شوي دي. دا هغه حالات دي. او کله چې یو مؤمن الله ته نږدې او د الله دپاره محنت کوي او کوشش کوي، نو الله د ده ذکر پاتې کوي په وروستنو خلکو کې. لکه الله سبحانه وتعالی په سورة الصافات کې د پیغمبرانو تذکره کړې ده. نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، هارون علیه السلام او الیاس او داسې نور. هغه ټولو باره کې الله دا ویلي دي ما په وروستنو کې د هغوی ذکر پاتې کړی دی. ته د الله رحم دی چې د انسان تذکره هغه په وروستنو خلکو کې پاتې شي. خو هغه تذکره چې تذکره د خیر دي، تذکره په دوه قسمه. بعض هغه د الله دشمنان دي، دا به د الله عذاب دی چې د مرګ نه بعد هم د هغه د بدو کارونو تذکره کېږي، هلته په هغه باندې عذاب ډېرېږي. او د مؤمنانو تذکره هغه د مرګ نه بعد هم کېږي. نو داسې څه کار په کار دی چې د مرګ نه بعد تا خلک یاد کړي. داسې دینداري په کار دی. او ځوان هغه ځوان دی چې او سړی هغه سړی دی چې مړ شي او بیا هم په دې خلکو کې ژوندی، او په هغه ژوندي باندې به څه وکړي چې خلکو منځ کې ګرځي راګرځي خو مړ دی. څوک یې تذکره نه کوي، نه څوک په څه کې حسابوي او نه څوک یادوي. نو صحابه کرامو چې کومې قربانیانې ورکړي دي، هغه تاریخ نشي هېرولی. ناشنا واقعات. د هغې نه بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې د شهیدان راجمع کوي او ښخې کوي. د شهیدان راجمع کوي او ښخې کوي. نو صحابه کرامو هغه شهیدان راجمع کړو کوم چې په دې جنگ کې شهیدان شوي. دې کې یوه اهمه مسله، تاسو په زمانه دا مسله اورېدلې چې
یو سړی د الله په لار کې مړ شي نو پخه خبره څوک نشي کولی چې دا شهید دی، بلکې موږ داسې وایو چې دا ان شاء الله شهید دی، یا که الله وغواړي شهید دی، یا امید دی چې شهید وي، او یا پلانې مړ شوی د الله دې شهید وګرځي. داسې قسمه خبره وکړي. وجدا چې د شهادت د جنت گواهی ده، او د جنت گواهی موږ دا چا مبارک ورکولای شو چې موږ ته یقیني پته یو یقیني خو موږ ته پته نشي چې سړی مړ شو دی چرته لاړ. نو به دلته موږ څنګه وایو شهیدان؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم شتي گواهی ورکړي د شهیدان دي، او دویم الله دې صحابه کرامو ټول مبارک ویلي دي رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله د غوی ناراضي او دوی د الله ناراضي. ځکه موږ دې سو یقیني د شهیدان د شهیدان را جمع کړی شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته هغه بس ورغه. نو پاغه ټینګي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه انا شهید علی هؤلاء، زبد قیامت پر ورځ گواہی ورکوم په دې خلکو باندې، د دوی لپاره به زه گواہی د قیامت پر ورځ ورکوم چې یا الله زه به گوایم چې د ستاسو دین لپاره وجلې شي. بدوي انه ما من جريح يجرح في الله، هر کله چې یو کس یو زخمی یو شهید د الله په لار کې شهید شي او د الله په لار کې زخمی شي، الا والله يبعثه يوم القيامه، الله به د قیامت پر ورځ راپاسي او د دې زخم نه به اقشن تازه وینځي. اللون لون الدم والريح ريح المسك، وینه به اقرن کې تکسر وینه به رواني، خوشبو به د مسک رواني. بیا بعضو کسانو دا چلو کو چې بعضو صحابه کرامو چې خپل خپلوان راوغستو مدینه طرف ته روان شو. مدینه او د احد په منځ کې فاصله ډېره لږه ده، او په هغه وخت کې ډېره و چې د سورلۍ داسې انتظامات نه ولګي څنګه چې وستي. اوس سړی به 15 منټه کې د حرم نه حرم نبوي نه دغه ته رسي، مسجد نبوي نه د احد ته رسي. خو دا فایده ده ساتي ګوره، ډېره هم فایده ده زموږ د پښتنو لپاره. بعضو صحابه کرام خپل خپلوان راوستو مدینه کې به ښخ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېدو چې بعضو خپل مړي راغستې دي وړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې خپل مړي واپس راوړي او دلته به ښخوي، غسل بوله نه ورکوي، او په دغه خپل کپړو کې صرف د زغره یا بل څه دي سامانی د جنگ هغه لري کوي، نور به دغه شان ښخوي. دلته فائدہ اهمه، مړې بې ضرورته د یو ځینه بل ځای ته وړه د صحیح کار نه دی. یعنې دا وګورئ احد او د مسجد نبوي منځ کې څومره فاصله ده؟ هیڅ فاصله نه ده. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړي دا مړي واپس کوي، دا به دلته ښخېږي، په کوم ځای کې چې مړه دي ملته به ښخېږي. تاسو لاړ شئ د احد خواته، احد غر هلته قبرونه لیدلي دي صحابه کرامو که نه؟ هلته د شهیدانو د قبرونه دومره نږدې ځای کې دوی هلته ښخ کړی شوي. دا طریقه د شرعي او اسلامي چې په کوم ځای کې یو سړی مړ شو ملته به یې ښخی، او دا غلط کار دی. خصوصا زمونږ د دې خلکو چې مړی دلته په سعودي عرب کې وشي، هغه دوی روان کړی دا جې رسو خپل ملک ته. وجه سره چې ملک ته رسې هلته وایي چې دا هغه نه مطمئن کېږي، نو چې دی ویني مطمئن بشي، او غم دی ولا خطازه نقصاناتو ته ګوره. ټول غټ نقصان خو دا وکړو چې د طریقه ستا شرعي طریقه نه ده. دویم دی غلط کار دا وکړو چې یو پیر غمو ختم شي او بیا را تازه کو. نو دریم کار غلط د مسلمانانو په ملکونو باندې بدګماني. یو در مسلمانانو ملک نه لري چې دلته مړ دی، دلته ښخ کړه. دلته یو سړی مړ شو، پاکستان کې مړ شو، افغانستان کې مړ شو، په بل ملک کې مړ شو، اسلامي ملک کې هیڅ ضرورت نشته چې ته بل ملک ته وړې، هیڅ ضرورت ورته نشته. د قضیې کې ښخ کړه بس ختم. نه جیوي دعاګانې او بل د قبر له څوک ځي، دعا د هر ځای نه رسي، دعا د هر ځای نه رسي. زه ته دا یقیني خبره کوم، ګماني نه. د دې لپاره څوک دعاګانې هم نه غواړي، خاصې دا رسم و رواج دی. هیڅوک دعاګانې نه غواړي، خو دا پښتو ده او دا رواج دی چې خلک به وایي چې دومره بغیرت او چې خپل مړی هم رانه وړو. صرف دا خبره ده، دا حقیقت. نور دې سره غم نشته چې دعاګانې دې سره څه کاري دعاګانې ولا غواړي. اصل دا سوچ نشته چې دا سوچ نه لري کړی چې زموږ د مړی به جنت ته تللی که جهنم ته به تللی. چې دا غریب وګوره سهل
دا تذکره سو کوي نو خو دا تذکره کوي چیرې ته کله وړي ټیکټ مولا غسته کنه او په سو دې ټیکټ او څنګه حالات بل نقصان مړی ته تکلیف دی حدیث کې درجه رسول صلی الله علیه وسلم وی چې کله ستاسو مړی وشي نو تادیو کوي د په لامبولو کې په کفن کې په خخولو کې ولی وی کدی چرته نیک عملی نو تاسو یو خیر ته مخکې کوي جنت ته مخکې کوي پری چیزي او کدا چرته یو شری انسان یو شری نو بیا خدای شر د وګونه کم کوي چې انسانان هم دمشي او د زمکم دمشي او د ملکم دمشي او ته مړی راولې او یو خو دې دلته هغه درې ورځې هفته دوه هفتې دغه نه د واورې یو چم جوړ شي او بیا روان کړی هغه تک شین شوی یا تک زیړ شوی یا تک تور شوی په بد حل هغه دې روان کې هلته وړي په تابوت کې اچولی نو هلته ښکاره کولی هم نشي خو صرف بس کور ته وردننه کې چغې چغارې وویلی شي رسم و رواج پوره شي بیا راوباسي واپس قبر ته صرف رسم و رواج بس صرف رسم و رواج دی او ما بخپله زه یو ملګری وفات شوی نو په هغه پسې مونږ دغه ځای ته ورغلي وو دلته چې د شمیسي کې دا کم د مړو د تلاجه ده هغې ته دننه ورننوتو نو په دې هر دغه باندې چې دراز په شکل کې جوړ کړي دننه پکې دا مړی پروت نو په دې هر دغه باندې له پاسه دا مړي نوم تاریخ هر څه لیکلی دا د کوم ځای دی د کوم ځای نه یو پکې پروت او پاکستاني 8 میاشتې شي دا ځای کې پروت 8 میاشتې نو دا سره وې دا په دې چې د کیس ته کیس ختمېږي نه او خپلوانی وی چې مونږ یې وړو ته د 8 میاشتې بعد وړي ته به څه کې لا 8 میاشتې پروت په دې چې اوس به ګوره وړي کنه به وړو اوس هم دې قسمه د کاری 2-3 کال کې نو څه ضرورت شو دې ځان خیبه سبا له خلکو ته وې مجبې ما خپل مړ ګوره راوړې ما خپل مړ را رسولې څه دې د پاره او که د مړي سره غم وي وزري کوس کې دې خاور ته کړه او کله چې دا مړی په خاورو کې کېښودی دی شي کنه د دې سره غم هم ختم شي د دې سره غم ختمیږي ګورئ غم هله ډېري چې کله مړی بهر پروت وي انسان سوچي فکري پلانې هغه داسې شو ادا شو نو غم نه زړېږي خو چې کله ته په خاورو کې کښېږدي نو دا مړی هم دمه شي په دې چې هغه خپل ځای ته لاړ شي د دغه نه دمه شو چې پلاني ځای کې دومره ورځې پروت ته پلاني دا کې اوس د هغه حساب کتاب به د الله سره چا به دمه کېږي او که نه خو دومره دی چې خپل ځای ته واپس لاړ دغه د کور دی دغه اصلیت دی او دغه ځای دی د خاورو نه پیدا دی دغه د خاورو طرف ته به زور کوي که ستا یو مړی وشي او ته په ډېر مهینې که نه ځان سره یې وساته 50 کاله ځان سره به کور کې وساته خو بیا به هم چېرته کوځې بیا به د خاورو ته کوځې او که ته یې نه کوځې دی په خپله خاورې کېږي اب لازم خپل ځای ته واپس شي د ظلم دی د مړو سره کله مړی وشي هغه دې ښودی دی دومره ورځې بلکې دا طریقه هم ناروا ده زموږ په دې ملکونو او علاقو کې چې کېږي یعنې مړی وشو اوس مثال ماښام وشو یا مازدیګر یو سړی مړ شو دا مړی بیا سبا به یې چې ماسپښین د جنازه کوو یا 10 بجې به د جنازه کوو 10 بجو پورې به دی په کوم ځای کې 10 بجو پورې به دی په کور کې دننه پروت وي کېږي به څه کېږي به دا چې د شریعت خلاف کارونه به کېږي یو خو به هغه زنانه راځي دته به ګوري چې د سره شته نشتي دویمه ښځې غریبې زړه یې وچاودو دکې چې د خاونو ته مړ پروت دی هغه یې ګوري بچي غریبانان یې کټ نه راتاو شوي دي مور بوډۍ ورته ناسته د هغه ورته چغې وایي پلار غریب ورته ناسته ورته چغې وایي ځوانان بار ناستې چې بس موږ وایي چې دننه پروت دي دا خلک لږ دغه شي سبا به بیا ښخ کو وایي لږ په دې مړي هم زړه سېځي او په دې خلکو هم زړه سېځي دا کوم چې د مړي خپلوان دي که نه په دوی باندې هم زړه سېځي که ګوري او نظر دې وګوري بیا راوباسي زه خو لا دې ملک کې کله پردی ملک نو پردی ملک لا دی چې حکومت ته پوس کې د سره سنو کاغذ ماغذ ګوري د اقامه د شناختی کارت څه زم چې دا خوش قسمت سره چې خپل ملک کې مړ شي په دې کې ساس انته د خپل ملک کې مړ شو یعنی مازیګر مړ شو ماخه منځ کې جنازه ده ماخه منځ کې جنازه ده په یو غنټه کې دلم بوله کېږي د کفن او ارس سو کې نظر ګوري ماخه بس قبر ته کوس کی څومره خوش قسمت دی دومره زر خپل ځای ته لاړ واپس او هغه خپلوان مو خوش قسمت دي چې د غوی نه
هغه مې یو قسمه پټ کو. ته سوچو کې چې یو خزر خاون سره سلويخ کاله تیر کی او ظالمه ته د خاون د قشم پکټ کې خو دې لس 15 غنټه او 20 غنټه او غریب او ته سر ته ناشته ده. بوډۍ مور د غي د زلمې زوی ته او ته چې یا خو دې او ته خوا کې او ته سر ته ناشته ده جاړي زړه نه سوځي په دې بوډۍ مور باندې په دې بچو باندې غریبانان ماشومان د کټ نه چاپیره نه سي خپل تاریان رنګوري سو کوله په خپل لاس وي سو کوله په سر لاس وي سو کوله په لاس وي او دوی جمله دنه پروت ته بس لاس وچت کو لاس بکته کو لاس وچت کو لاس بکته کو بار دا چل روان دي. الله نه یره پکارت کار غیر شرعي او به چې کله یو کار ست غیر شرعي د نقصانات به سمره دي ته ګور. ها مړ انسان لیټ کولې شي لکه مثال کې یو کشتي بونو کې چې زما یو 100 غنټې لګي درسم زوی دی پلاری دی خاونی دی روري دی یا خور ده ما یو 100 غنټې لګي دی دراله دومره سره لیټ کوي څه خبره او نه هغه وزيب کپیل بشي او هغه خروج لګي او هغه به جاز تخیج په ټیکټ به ملایوي کنه ملایوي او بیا برارسي او بیا چې ایرپورټ نه کلی ترازی او دا ټول د مړې کم ځای کې پروت دی د کور په منډو یا په غولو کې پروت دی او د خزو چغې روانې دي او د جاهلیت خبرې او ټول هغه خبرې چې د شریعت خلاف کیږي. ذمہوار دغه مشران دي نارینه دي په کور کې ټول د کارونو ذمہوار دي. وې زمونږ مور نه مانی پلار نه مانی وې چې لازم به د مړې راوړي پوهه کړه مور پلار پوهه کړه مور پلار زه ته دا وایم چې کله د سر پیسې په جیب کې پرتی او 500 ریال او پلار د تویله 500 مال ټول راولې لګي نو به دغه ځکه ځان سمه خسړې جوړ کړي پلار مې نه مانی چې کله دنیا مسله شي به د پلار نه مانی هغه دغه ځکه منل پکار دي چې د دین مسله کله رااله او د پلار خبره د دین خلاف و د مور خبره د دین خلاف و هغه به پوه کې سره د قدر او احترام او د بوتوي چې هغه خبره موږ تاسو نشو منلای کوم چې د دین خلاف ده. هغه به دې سره خپشي هیڅ خبر نه که خپشي نو هیڅ خبر نه خدای دین خو ځای کول واړي موتا به شروع کو نو دې نه چې د اسمان نبی نه مخلوق را کوزيږي هغه به شروع کوي موتا نه وکړي چې دا مسله موږ اورید بس زموږ د ترتیب شو خپل وصیت هم ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو کې یو سړی یو شپه دې سینې تیری چې د وصیت نه لیکلې خپل وصیت ځان سره تیار لیکلې ساتي په بټوه کې یا په ستاسو کوم خاص الماری ده یا کور کې یو بیگ دی وای کې خپل وصیت همیشه تیار ساته همیشه کچانی لیکلې وی لیکي وصیت پای کې ډېری خبرې دی وصیت کې نه یو به دا خبر ولګي چې کم ځکه کې مړ شملته مې خخوي عذر شتیو چې په دغه حال کې روا دي د دوړه چې کړه د کافرانو په ملک کې مرشي او ته سړی په خپل مړی باندې یریږي چې د به حرمتي کیږي دلته نو به د مسلمانانو ملک ته وړي شي خو چې مسلمان په ملک کې مړ شوی نو به هم التخخه ورته ضرورت نشته او دا بس دومره سادهګان دي د سعودي عرب نه د توحید د زمکې نه روان کړي الته وړي پاکستان ته افغانستان ته څومره خوري مخبري دي دلته نه بګي شرک شته نه خرافات شته نه چغي چغاري شته روزانه خلک راځي مړي خخې دعاګانې کوي مخبري والوت الته دې پروتي څومره نه په مخبره کې د نسپېشتي او نه بګي خرشتي او نه بګي چرسیان او بنګیان شته او نه سو کوی چې زمونږ د استاد او د پلاني د داغه ده هیڅ پکې نشته مړه خپ آرام پروت ته زه دعاګانې ورته کوه چې دومره بمینې نو سو کوه دعاګانې ورته کوه د پنوم باندې سره خیر کارو کې چې ثواب وته ملوي الته سره پاروړي رسم او رواج او د چې قبر ولا یو کمرتي جوړ کی او بل پاس یو کانه وته ولګي د سر سره پلانې شهید زوی د پلاني او پلانې قام او نسب او پلاني تاریخ د شهید شوی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي د دې لپاره وي به ګولونه بیا به زنانه سحر زی مخبرې ته چې فتنه جوړ شي کنه هر یو بزن سره سورۃ یاسین ناغسته التبروانی دغه زنانه د کوم چې سورۃ یاسین لذي پدې کې 90% زنانه د سری چې قرآن یو ټکی ولم نو ورسي دوی سې سورۃ یاسین زه خو دې داریانه دوی له قرآن بخبل نه ورسي خدای رسم او رواج پوره کول نو بیا به و مرضی او بیا سلوي ختم مرضی او بیا پلانې او پلانې راځي نصیب د دقیقه لپاره وي
نو د دې مسلې اوریدونه بعد مګر دې کسانو دي چې دا مسلې اوریدل خو عمل به نشي کولای د دې مسلې اوریدونه بعد په دې باندې خپل ملګری خپلوان او ټول مخکې بزان پوکا چې کمزې کې مسلمان مړ شو نو هم هلته به خخه الا د کمزې کې مړ شي د کافرانو په ملک کې مړ شي هلته د جسم به حرمتي کې دو یری نو به انسان خپل مړې هغه د مسلمانانو ملک ته وړي شي والله اعلم ها خبره څه کوله چې بعضو کسانو خپل مړی راغستیو وړوي مدینه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کوی نه واپس راوړي د دوی نه د زغری د جنگ د سامان د تلری کې او د قشان به خخوي او غسل بوله نه ورکوي مخکې مسله تیر شو چې دوی به د قیامت پر ورځ د قشان را پاسي نو د دوی نه به وینه روانه او د زخمونه به لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله حج کوي او یو صحابي د اوخ نه راولیدو او بیا هغه اوخ پلته وو زخمی کولای دل سمړ شو او د حرام په حالات کې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دوی وې د خخ کې په دغه حرام کې سر بوله نه پټوي ولی فانه يبعث يوم القيامه ملبيا د قیامت پر ورځ را پاسي او د تلبیه بوي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک نو په دغه باندې مړ به دغه برا پاسي دلته دې په دې باندې مړ لم دغه شام برا پاسي ځکه د ساتي په کم کار چې ځوان شوي هغه کار به بوډا کېږي په کم کار چې بوډا شوي هغه بمري او په کم باندې چې مړ شوي د قیامت پر ورځ په غیره پاسي مستقبل مرزي چې ته کوم عمل غواړي چې قیامت پر ورځ په غیره پاسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم با دو درې کسان د یو قبر کې خخول د دې لپاره چې په دغه لګ ټیم کې دومره قبرونه کنهسته ده سوا ګرانه وا او شهیدان او یا شهیدان ناممکن او چې په دغه ټیم کې او یا قبرونه کنهسته نو ځکه هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی چې په قبر کې دوا درې کسان د په یو قبر کې تاسو خخولې شي دا عند الضروره جایز دي چې کله ضرورتي نو به دي چې کول شي دي جایز دي کله چې به دوه کسان یا درې په قبر کې خو نو بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تاسو کو ايهم اکثر اخذا للقران په دوی کې کوم یو سړي ته قران ډیر یادو فاذا اشاروا الى رجل کله چې وغوي یا رسول الله پلانې قدمه في اللحد نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باغه مخ کې کو او د شرف ته د قران ولو د پاره په دنیا کې او په آخرت کې الله سبحانه وتعالى د دې قران د لسن آشنا عزت ورکړي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين الله د دې قران د لسن ډیر قومونو له عزتونه ورکړي هم د دې قران د لسن چې عمل پینې کړي نو الله ډیر قومونو تبا کړي د عزت ته د قران ولو د پاره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کوي په دوی کې کم یو چې دی هغه قران ډیر وته یادو ډیر به پویدو یا رسول الله پلانې هغه به په قبر کې سکو هغه به مخ کې کو او چې څنګه په لحد کې خودو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بداوی انا شهید علی هؤلاء یوم القیامه زبد قیامت پر ورځ د خلکو لپاره گواہی ورکوم په وخت کې دوه کسانی خول یوزه نو عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضی الله عنه پیژنې کنه جابر پلار او بل طرف ته عمرو بن الجموح رضی الله عنه پیژنې ګډ شهید پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کوي د دوانه یو ځای خاخ کوي نو د دوانه په یو قبر کې خاخ شوی عبد الله بن عمرو بن حرام او دویم عمرو بن الجموح رضی الله عنهما پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوانه خاخ کې یو ځای کې چې دوی په دنیا کې په یو بل ډیر مینو او دیو بل سره ډیر کې ناشتو پاسې دوه دوانه عمر کې یو بل ته نږدې نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ټیم امر وکړو وې د دوانه یو ځای خخ کوي ځکه چې دوی په دنیا کې په یو بل مینو ډیر نه چې په آخرت کې یو ځای را پاسي په دغه وخت کې یو واقعه دار غلی و چې د حنظله رضی الله عنه په جسم په شاوی ګرځیدو چې کمزې کې دیغه او واقعه مته استمخ کې بیان کړو خو صرف څه اشاره کو نو په یو ځکه پروتو په یو ګټ کې او بتی سسیدي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وی چې ملائک چې دله غسل ورکړي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یسلو اهله ما شأنه د کورونا ته پوښتنه د سقیسه نو د خزینه ته پوښتنه کو نو هغه ته وی چې د چې د کور نه وته نو د جنابت په حالت کې
او ځکه حنظله رضی الله عنه ویل کی غسیل الملائکه. د دې واقعي تفصیل ما مخکې بیان کړی او بیا تفصیل نشو کولای. په دغه ټیم کې حمزه رضی الله عنه راوړی شو. نو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل تر ولیدو حمزه رضی الله عنه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رومو رضاعی رورو او بل طرف ته سو تریو خپل تریو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غم ډیر شو او د سترګو نه اوښ کې روان شو. په هغه ټیم کې د حمزه رضی الله عنه خور را صفیه چې زه خپل رور وینم په سهال کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي غزوی ته وی زبیر بن العوام رضی الله عنه وی خپل مور مره پرې دی لا ترى ما بأخيها چې د حالات ویني کوم حالاتو کې چې ضرور پروت دي چې دغه نه غوګونه او پوزې دې ته پرې کړی او سترګې تی وېستې او خېټه ولشلولې نو چې دې سی ویني ناغي دا خبره ووري ولما يا رسول الله ولي ته ما منه کوي ما ته پته ما ته خلق ویل دي چې زما ضرور سره سس شي خو ذلك في الله انا دغه الله د پاره شي ذلك في الله ده الله د پاره شي فما ارضانا بما كان من ذلك لاحتسبن ولا اصبرن يا رسول الله الله د پاره شي دي موږ برازي زبد الله نه د ثواب امید ساتو او صبر وکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرې را لنو خپل روري ولیدو فنظرت الیه وفصلت علیه دا د پاره دعاګانې وغوښتې انا لله وانا الیه راجعون وي خپل رور د پاره بخانه وغوښته. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې د خخ کې د عبد الله بن جحش رضی الله عنه سره. عبد الله بن جحش رضی الله عنه د دې تذکرہ تیر شي و الته واقع تیر شي و په دې جنگ کې دغه سوال کړو د الله نه دعا کړو چې یو تکړه انسان سره مخامخ شمو غمي به ټوکړي کی. عبد الله ابن جحش رضی الله عنه دا عبد الله ابن جحش دا حمزه رضی الله عنه خوریم دی او دا غروروم دی رضاعی روري دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم امر وکوي د دوانه یو ځای خخ کوي. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا قط أشد من بكائه على حمزة رضي الله عنه. ما چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جون کې دومره په جړا نه دی درې لکه څومره په اورز بل خپل طرف وسې جلا وضعه في القبلة قبلته يعني خپل مخ ته کې خو دغه د قبلې په منځ کې ثم وقف على جنازته به دغه په جنازه باندې ودرېد او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ کې ولاړو مونږ شاته ولاړو خود جړه आवाज یې مونږ شاته اوریدو. دومره رسول صلی الله علیه وسلم په خپل طرف وسې خپو. دلته یو مسله چې په شهید باندې خو غسل نشتی کفن نشتی او جنازه نشتی دې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنازه کوي؟ نو جواب دا دی چې اصل او اکثر عمل هغه دا دی چې په شهید باندې به جنازه دا بنئ او کله نه کله په شهید باندې جنازه کول د سړي د جهیز دي. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل تر باندې جنازه کړې ده. سوال دا دی چې ولی د شهید لپاره جنازه نشته؟ په دې مسله خو موږ ورسېږو چې شهید لپاره کفن نشته غسل نشته څه وجه شهید لپاره جنازه ولې نشته؟ جواب دا دی چې د جنازې مطلب دی سفارش کول او شفاعت کول د مړي لپاره چې الله وی بخه او د شهید دې ته ضرورت نشته. لکه چې حدیث کې راځي چې اولنۍ قطره چې د وینې وبېږي الله سبحانه وتعالى د شهید سکی وی بخه اولنۍ قطره چې د بدن نه لاړ شي الله سبحانه وتعالى د شهید وبخه. نو ضرورت نشته دې ته چې په شهید باندې جنازه وشي. خو که چېرته کله نه کله وشوه عادت ته جوړول نه دي په کار همیشه که چېرته کله نه کله وشوه نو بیا څه دي جایز دي. د دې د لاسه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل تر حمزه باندې جنازه کړې ده. بعض روایتونو کې داسې راځي چې په نورو بعضو شهیدانو باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنازه کړې ده. احد په بعضو شهیدان هغه به راوستو چې کوم چا به جنازه کوله بیا به اوچت کو رسول صلی الله علیه وسلم زمانه تر مو اوچته وي نو هغه قشم پروت
او چې بچا به جنازه کول نه هغه به خودو جنازه چې څومره جنازې شوي دي باقي کې په د باندې جنازه هغه شوي ده. خدای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم محبت د خپل تر سره ذکر به شي په روان درس کې یا روانو درسونو کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله مدینه ته ننوتو د خلکو دا جړاګانی وورید او خفګانونه ولید بخپل خپلوانو بس نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل په غم کې او سترګونه وښ کې تل دی حمزه به څوک نه جاړي یعنی هغه خپل تر وته را دي دوه غوته مخې ته ولاړو هغه انسان چې د مرګ پورې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع کړی د بلکې دغه اسلام ته ننوته هغه قصه د پیغمبر د دفاع و تاسو ته یادې مونږ بیان کړو مکی دور کې چې کله ابو جهل بدر دی ویلې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ولر ته پوښتنه چې څنګه زما پرواره پسې خبرې کی دا هغه وخت چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع شروع کړی و دغه وخت پورې چې شهید شو یو ناشنا انسان یو زورور انسان یو طاقتور انسان یو دسی ایمان لکه غر او زکه د تویل کی اسد الله واسد رسوله صلی الله علیه وسلم د تویل کی شیر د الله زمره د الله زمره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناشنا منظر د شهیدان چې دسی پراتو او الله سبحانه وتعالى دغه ټیم کې دی مؤمنانو له صبر ورکي او د دوی غزونه مضبوطي یعنی دا مشکل کار دی چې او یا شهیدان په یو ذکر جمع شي او هغه پراتی د چا پکې روري د چا پلاری د چا زوی نو څومره انسان ته صدمه رسېږي چې کله چې دا کار د الله د پاره نو هغه صدمه شي هغه کم شي لکه څنګه چې دی کې د حمزه رضی الله عنه خور رااله رسول صلی الله علیه وسلم هغه د سوي وی دا خدای الله د پاره دا کم شي الله د بوده الله د پاره هیڅ خبره نه ده او که چته یو سړی راولېږي او ستارور اسی مړ کی یا پلار د لمړ کی او داغه غوګونه دی پری کې او پوز دی پری کې نو څومره غټ مصیبت او صدمه ته ملایي به دغه د بدل سوچ کې او غټه ځخې انسان ته جوړي چې د الله د پاره نو خو چې کله د الله د پاره نو خبره سي شي هغه بیا انسان ته آسان شي او الله د بزړه کې صبر واچي. خباب رضی الله عنه وی ناشنا منظر هغه وی ټیم هغه ولاړ وی حمزه رضی الله عنه لم يوجد له کفن نو کله چې حمزه رضی الله عنه د زغره او د غیت لری کړ نو بیا کپڑے د دې څخه پکاري چې د دې نه یو پیرتاو کې چې زخمونه او د هر څه بسی شي راټول شي ځکه چې هلته خېټه ول سری کړي دا نور بدنونه لګي درې دی په غشو باندې هغه وحشي وشته او نه غشه په خېټه کې دنه تلو نامنه لاندې او شاته تی وته نو دا زخمونو پټولو لپاره ټولولو لپاره یو کپڑا پکاري چې دی کې ونغاړي نو یې څه کپڑا نه و چې پای کې مونږ راټول کړو دا هغه د الله اوچت بندگان دي چې جنتونه غټلې دي او یو کپڑا نه و چې دوی به کفن شي ځکه په یو حدیث کې دا راځي ډېر ناشنا روایت دی په حدیث کې دا دی وی الله د خپل نیکان بندگان د دې دنیا نه ساتي الله خپل نیکان بندگان د دې دنیا نه ساتي وی لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لکه څنګه چې تاسو یو بیمار د وبونه ساتي سره بیمار شي کوم بوله مور زخم به خراب شي تعالی وبخني تعالی لمبل خني تعالی دانی دغه الله د نیکان بندگان د دې دنیا نه ساتي ورته چې دنیا د امینه چې کله زړه ته پری وته دینداری ډېر وړي شو د لزلی کل در کومه او د څومره اوچت انسانان دي څومره اوچت انسانان دي او کفن نشتی نو به یو صادر ملو شو ملحا مته یو صادر ملو شي کی توري لیکي شي نو کله چې هغه صادر موږ دغه په سر باندې واچو چې ربرې سوله پټ کو نو خپې ښکار شو او چې بخپو مولا واچو نالته سره ښکار شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله دې سره سو کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر ولا پټ کې بخپو ولا واخه واچوي دغشن عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه عبد الرحمن بن عوف ناس روجه او خزي ولا روجمات راو مدینه کې وي نو هغه د روجمات کې خو دوی هغه جړل
د سترګو نه اوښکې روانې ما ورته وایي چې ولې ژاړې وایي ما ته یې وایي چې د نږدې ورځو کې یعنې د احد دا خبره یې کوله وایي قتل مصعب بن عمیر مصعب بن عمیر وایي ګوره په دغه جنګ کې شهید کړی شو وهو خیر مني هغه زمانه غوره او ما لیدلی په خپلو سترګو وایي دومره کپړه نه و چې موږ به هغه پټ کړی وی نو بیا هم صحیح څه د بدن په کپړه باندې پټه کړه کومه چې ښکاره وه په هغې باندې مواښه واچول او بیا یې دا ووایي ما ته داسې ښکاري ګوره د دې مؤمنانو دغه څه و چې همیشه ځان ته د کوتاهۍ په نظر ګوري چې زه کوتاه یم عبدالرحمن بن عوف څوک دی عبدالرحمن بن عوف بیا دا ووایي ما ته داسې ښکاري چې الله که څه زموږ د نیکیانو هغه جزا موږ له په دنیا کې راکوي ځکه ژوندي یو دا خوراکونه کوو او د دې بچو سره یو او هغه خلک دي چې الله ولا په آخرت کې جزا ورکوي نو دنیا کې ورته څه میلاو نه شو دغه ناشنا منظور په دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله سبحانه وتعالی حمدونه او ثناګانې ووایي حالات ډېر داسې وو چې سخت حالات نو داسې نه چې څوک په الله باندې بدګمانه شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثناګانې او حمدونه ووایي صحابه کرام را جمع کړو او دا ووایي استو حتی اثني علی ربي عز وجل نیغ ودرېږئ په صفونو کې زه د خپل رب حمدونه او ثناګانې ویل غواړم فصاروا خلفه صفوفا نو ټول پسې شاته ودرېدو په صف نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه ټیم کې ناشنا حمدونه او ثناګانې او دعای ووایي دی ووایي اللهم لك الحمد كله یالله ټول تعریفونه ستا دي اللهم لا قابض لما بسط یالله یو شی چې ته پراخه کې نو څوک یې نشي راتنګولی ولا باسط لما قبضت او یالله چې یو شی ته راتنګ کړي نو څوک یې نشي پراخه کولی ولا هادي لمن اضللت یالله چې څوک ته ګمراه کې نو هغه له څوک هدایت نشي ورکولی ولا مضل لمن هدیت او یالله چې ته څوک هدایت ته راواړې نو څوک یې ګمراه کولی نشي ولا معطي لما منعت یالله چې یو شی ته نه ورکوې نو څوک یې نشي ورکولی ولا مانع لما اعطیت او یو شی چې یالله ته یې ورکوې نو څوک یې منع کولی نشي ولا مقرب لما باعدت او یالله چې ته څوک لرې کې نو څوک یې نږدې کولی نشي ولا مبعد لما قربت او یالله چې ته څوک نږدې کې نو څوک یې لرې کولی نشي اللهم ابسط علينا من برکاتك ورحمتك وفضلك ورزقك یالله په موږ باندې پراخه برکتونه موږ له راکه په موږ رحمتونه راوروه او موږ له پراخه رزق راکه اللهم اني اسألك النعيم المقيم یالله وزستانه هغه نعمتونه غواړم چې همیشه پاتې کېدونکي دي یعنې د آخرت هغه نعمتونه الذي لا يحول ولا يزول هغه نعمتونه چې نه ختمیږي او نه کمزوري کیږي اللهم اني اسألك العون يوم العيله یالله د هغه ورځ زمونږ مرسته وکړي په کومه ورځ چې به غریبۍ نه مراد ورځ د غریبۍ نه ورځ د قیامت والامن يوم الخوف یالله په هغه ورځ موږ له امن راکړه کومه چې به د یېرې ورځ اللهم اني عائذ بك من شر ما اعطيتنا وشر ما منعتنا پناه ونیوه په الله پورې د هر هغه شي د شر نه چې الله موږ له راکړی دی او که نه یې دی راکړی بیدوي اللهم حبب الینا الايمان یالله زمونږ د محبت د ایمان سره ډېر کړه وزينه في قلوبنا او يلا دا ایمان زمون په زړونو کې ښایسته وکره الینا الكفر والفسوق والعصيان او يلا مونږ ته ګناه او کفر او فسق او فجور مونږ ته بد ښکارک وجعلنا من الراشدين او يلا مونږ هغه خلکو کې چې هغوی په نیغه لار روان دي اللهم توفنا مسلمين يلا مونږ داسې ژوند مونږ له راکړه چې مونږ په مسلمانۍ کې تیر کو واحينا اللهم توفنا مسلمين يلا مونږ له داسې مرګ راکړه چې د ایمان سره مړ شو واحينا مسلمين او یالله داسې ژوند راکړه که ژوندي مو ساتي چې د اسلام په سوري کې ژوند تیر کړو والحقنا بالصالحين غیر خزایا ولا مفتونین یالله د مرګ نه بعد هم د نیکانو خلکو سره ملاو که اللهم قاتل الكفره یالله کافران تباه و برباد که الذين يكذبون رسلك چې ستا پیغمبرانو ته دروغجن وي ويصدون عن سبيلك او ستا د نیغې لارې نه خلک کړئ واجعل عليهم رجزك وعذابك یالله په هغو باندې خپل عذاب راوله اللهم قاتل الكفره الذين اوتوا الكتاب اله الحق یالله هغه کافران تباه و برباد که چې تا ورته کتاب ورکړی دی
او کتاب باوجود هغوی چې د قرآن نه مني او پیغمبر نه مني اله الحق ویا الله زموږ د دعاګانې قبولې کا هغه اله او هغه معبود چې هغه په حق باندې دي دا ناشنا دعا او دا ناشنا حمدونه او ثناګانې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې کړي وي کله چې د شهیدان را جمع کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته واپس را روان شو او دا سفر مدینې ته د واپسې د ډېر ګران وجه دا و چې د ډېرو خلکو د زړونو ټوکړې چې دی هغلته په خاورو کې پاتې شو او د چا پلار هلته پاتې شو لکه جابر رضی الله عنه د چا تره لکه حمزه رضی الله عنه د چا رور لکه حمزه او داسې نور ډېرې رشتې د چا پلار لکه عمرو بن الجموح زامن واپس را روان او داسې نور ډېرې رشتې هغه د خلکو نه هلته پاتې شو او دغې ته دنیا وایي دغې ته دنیا وایي یو ځای کېدل او بیا جدا کېدل خو دا خوش قسمته دي دا خوش قسمته دي ځکه چې دا ټول بیا د یو بل سره په جنتونو کې یو ځای شوي دي مسله زمونږه ده چې کله موږ کې څوک جدا شو که نو بیا دا پته نه لګي چې جدا شو دی به کوم طرف لاړ چې دی په جنت په لار لاړ او که د جهنم په لار لاړ که د جهنم په لار تللی او دا سړی چې کوم جدا شو ژوندی دی اوس د ده پته نه لګي چې دی به ورسره په جهنم کې یو ځای کېږي که په جنت کې بیا که د جهنم په لار تللی او دی جنت ته لاړ شي نو یره دا ده بیلتون اصل دغه دی بیلتون ګوره دا بیلتون نه دی چې یو مړ شو بل ژوندی دی بیا هم امید شته چې به کوم ځای کې ومیلو شو آخرت کې ومیلو شو خو بیلتون دا بیلتون دی چې یو جنت ته لاړ شي او بل جهنم ته لاړ شي دا بیلتون بیا د همیشه دپاره بیلتون دی چې دا انسانان د یو بل نه جدا شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی خو ما تاسو ته چې مدینې ته د سفر ډېر مشکل سفر ځکه چې دا اولنی جنګ په مؤمنانو باندې داسې سخت راغی یوه او دویم دا چې اولنی جنګ دی چې دومره شهیدان پکې شوي دي او یا شهیدان پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د مؤمنانو نه هلته پاتې کېږي نو لازم به هغوی خفوي او لازم به هغوی د سفر دا د غم سره او د سختو سره هغه تړلی شوی سفر رسول وسلم چې کله شهیدان ښخ کړو او عجزي الله ته ښکاره کړه او حمدونه او ثناګانې ووي واپس را روان شو مدینې ته تاسو ته وایم یعنې په دغه ټیم کې چې کوم واقعات راغلي دي انسان ورته حیران شي چې دا څنګه انسانانو چې الله د دین د خدمت لپاره پیدا کړي په کوم ټیم کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته ننوتو د وفادارۍ مثال داسې نه میلاویږي لکه څنګه چې دې صحابه کرامو د خپلو خپلوانو دغه ټیم کې ورکړی دغه مثال د قربانۍ مثال بل نشي میلاویدی داسې لکه څنګه چې دا ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روان و مدینې ته او د هغه وخت دا طریقه وه چې کله به جنګ ختم شو او خلک به واپس راتلو نو خپل خپلوانو به ورته په دې باډر باندې انتظار کو استقبال به یې کو مور به زوی ته ولاړه وه ورور ته به یو ښځه ولاړه وه پلار ته به یو لور ولاړه وه زوی به پلار ته ولاړو پلار به زوی ته ولاړو یو سړی به ورور ته ولاړو او دا ټول دغه شان ولاړو انتظار یې کوه اخبار خو به تلو خو اخبار داسې تلو چې یقیني اخبار خو به داسې نه و ځکه چې هلته منافقان خبیثان کوم ځای کې پاتې شوي خو مدینه کې وکړه نو هغوی به ناشنا ناشنا خبرې کولې او دا د هغوی هر دور کې نن سمام د منافقانو دقه کار د مسلمانان کمزوري کول او د دوی ارادې خرابول او د دوی عزم او طاقت د دشمن په مخ کې کم راښکاره کول دا د منافقانو اوس هم کار دی چې د مسلمانانو په جامه کې لګیا دي او د دې امت سره دشمني کوي نو هغوی به قسم حالات بیانول د خپلو خپلوانو زړونو نه مطمئن چې دا به ګوره صحیح څه به شي څه به نه شي چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ننوتو د خلکو را منډې نو په لاره کې ورسره دا صحابه کرام چې ننوتو نو د صحابه کرامو سره یو زنانه میلاو شو حمنه بنت جحش رضی الله عنها دا خور د چا ده عبدالله بن جحش رضی الله عنه فنعي إليها أخوها صحابه کرامو ته وی هغه ورور زما هغه ته ورور شهید شوی فاسترجعت واستغفرت إنا لله وإنا إليه راجعون او به د خپل ورور دپاره بخانه وغوښته دې ته ایمان وایي دې ته وفا وایي
دې ته قرباني وای. به وی زماغه ماما څوک دی؟ حمزه رضی الله عنه. وی نعي لها خالها وتغم شهید شوی فاسترجعت واستغفرت إنا لله وإنا إليه راجعون. وبي الله دي وبخ إذا خبر خاون تپوسك مصعب بن عمير رضي الله عنه. الله أكبر. مصعب بن عمير خو پیژنې جنډې سره شهید شو الله سونه دې پرې کړی وو او بیت سر جدا کړو دغه خزر سوچته زنانه مامای حمزه وروري عبد الله بن جحش وخاوني مصعب بن عمير وچته زنانه چې دې وچته انسانانو په منځ کې ده. او زما خاون مصعب بن عمير ونعي لها زوجها وتاخو هم شهید شیل تم خخ کړي فصاحت وولولت چغې کړه او په جړاش رور په دغه کې دومره اثر بونه کو نه ده ماما چې خاوند ووري فصاحت وولولت. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ورید رسول الله ان زوج المرأه منها لبي مكان ويسيدي د خاون وی د خزي په مخ کې اوچت مقاوي دې ته ماما ویلې شو د دومره په دې سرونو کې د خبرې او نه ضرور دی شهادت خو چې د خاون وته ویلې شنو فصاحت وولولت چغې کړ او یا غم شهید شي او یا غم شهید شي. به پیغمبر صلی الله علیه وسلم غیر تسلی ورک. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله تسلی ورکړو د صحابه کرام مخې ته روان نو د صحابه کرام په زنانه باندې تیر شو د بنو دینار خاندان زنانه وا ناغم ولاړه خپل رور ته پوښتنه کوي زما رور او ته هغه شهید شوی به ته زما پلار بکی تلو هغه هغه شهید شوی او زما خاون هغه شهید شوی خو درونه شهید شوی او درونه شهید شوی فاسترجعت واستغفرت إنا لله وإنا إليه راجعون. الله دې وبخي خو فما فعل رسول الله پیغمبر کوم ځای کې اداره خو هغه ته خيرا يا ام فلان د فلاني مور خده هو بحمد الله كما تحبين خب خیر خیریت ته څنګه چې ته خو خیر نه مطمئن کېده نه روانه شو اروني حتى انظر اليه ما ته وخه کوم ځای کې روز خاون نشتی رور نشتی پلار نشتی خو ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخه کوم ځای کې فاشير اليها صحابه کرام هغه روان ورله بس چې نږدې نه ولید او د سترګو یوخ او رسول الله ته یا رسول الله كل مصيبه بعدك جلل یا رسول الله چې تا وینم هر مصیبت می هیر شي ته می ولید غرور رانه هیر شو او ته می ولید خاون رانه می هیر شو او ته می ولید ناغه مصیبت رانه می هیر شو چې پلار می وفات شوی خو چې ته په خیر یا رسول ته خیر او زه خیر دیسی وفاداری ته سمای کې مثال نه ملایوي دی وفاداری دی وفا دې ته وفا ده الله د دین سره دې ته وفاداری د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دې ته قربانی ده قربانی ده یو زما واستہ قربانی ده او یو زما واستہ دینداری ده او یو زما واستہ بے وفایی ده الله د دین سره او زما واستہ بے وفایی ده کتاب او سنت سره زما واستہ بے وفایی ده پیغمبر د تابعداري سره او یو د زنانه دم نه چې نارینه دي زنانه او زنانه په چا آبادی ورور پپلار خاون او درېونه نشته یعنی ته سوچ وکړه زنانه چې ډیر ځان نازي نو په چا نازي پپلار پلار په لور څومره مېني پلار ګوره د زوی سره دومره محبت نه کوي څومره چې د لور سره کوي د لور په دې پلار څومره مېني ځه بیا د غینه بعد د خور چې په چا ډیر نازي نو په رور باندې زما رور دې تپوس مو کې را بشي دې سی بو کې مال به واخلي ما به بوزي او به د ټول نه غټ هغه انسان چې د ټول نه زیات نازي هغه خاوند او درېونه دې خځې سره نشته خو سوچ دا دغه درېونه مړ دي خو
ما فعل رسول الله پیغمبر کوم ذکر او ته خله وینه زینه چې ویل دو مطمئنه شو واپس را روانه شو الله ته دا وی الله زمونږ د شهیدان وی په خپل در کې قبول وګرځي او بیا غجول په دې تمه کې تیر کو چې دوی با زما لپاره د قیام پور سفارش کوي په دغه ټیم کې دغه رااله ده د سعد بن معاذ رضی الله عنه مور رااله خپل زوی ولید سعد بن معاذ خوشاله شو سخت غاړه وسره ملاو خپل کو سعد بن معاذ رضی الله عنه بیا واپس روان شو چې روان شو سعد بن معاذ دې اسنره کو شوی دا پړی نه نیولې راکای مور سره روان پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان ورغه بس مور بوته یا رسول الله امي لازم مور دی رسول صلی الله علیه وسلم مرحبا بها فخير عليه ودرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه سره خبرې وکړي دا دغه عاجزي و ودرې د خبرې وسره وکړي د ضرور عمرو بن معاذ رضی الله عنه هغه شهید شو خو دې سعد وطني شو دا غرور ابو ضرور دی ورانه رسول صلی الله علیه وسلم بلوي خبره کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم او رسول الله مور ده او ته په خیر وي کوش ودرې دوسر به تو اشتاغ زوی عمرو بن معاذ رضی الله عنه موږ ته خخ کړه دی جواب دي بوډۍ او د دې زنانه چې د زړه غوخي هغه د وحود د غرب په خوا کې خخې شوی دي د دې زنانه جواب ساده اما اذ رايتك سالما يا رسول الله چې تمي روغولي دي کنه فقد اشتويت المصيبه دغه مصیبت را ډیر کم ښکار شو د دې زوی ده تروغ یا رسول الله وزرو هغه ته استاد او زوی خو یا رسول الله دغه کم چې وفات شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر بیا دعا وغوښتله په مخ کې وی الله یا وی بخي الله یا وی جنت او د دعاګر جديد زړه خسي شي متوین شي بیا ته رسول الله یا ام سعد هذا سعد مور ابشري وبشري اهله زیره دل در کوم او تم زیره ورکا اغه کور ولو ته کوم چې کسان شهیدان شوي ان قتلاهم ترافقوا في الجنه جميعا اغه ټول مړي په جنتونو کې اوسېو زیناستي وقد شفعوا في اهلهم جميعا یا وقد شفعوا في اهلهم جميعا او د خپلوانو سفارشونه کړی دي هغه رضینا یا رسول الله او راضي من بدي راضي ومن يبكي عليهم بعد هذا دين بعد مسجد به يا رسول الله د دوی لپاره دعاګانې ورده کوم چې شاته پاتې شي دي چې دوی د زړه لک صبر شي رسول الله د لپاره دعا وکړه اللهم اذهب حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم واحسن الخلف على من خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم د لپاره دعاګانې وکړه چې الله دوی د غم دا کم کوي الله دوی د صبر ورکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته راورسېدو نو دا د هفتې ورځوه دا کوم ورځوه د هفتې شپه پیغمبر صلی الله علیه وسلم رانوت یعنی دغه شپه د اتوار او ورځ د سده د خالیده هفتې پیغمبر صلی الله علیه وسلم رانوت مدینه ته نو کورته چې څنګه ورنوت نو هغه لور خپل لور ته فاطمه رضی الله عنها هغه خپل توره ورک او د دینه د وینې دی وینځوي پاکه کا فوالله لقد صدقني اليوم وینند خریشتینی ملګرتیا د زما کړی دی اتوره یې دا وره یعنی خ مرسته کړی د زما نبی علی بن ابي طالب رضی الله عنه هغه خپل توره فاطمه له ورکړه چې دا دغه څه دی خاوند دی وته زما توره سره وینځي فوالله لقد صدقني اليوم زما دي توري وینن ما سره ډیره وفا وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لئن كنت صدقت القتال کته خجن کړي دینو صرف تانه دې کړي خجن لقد صدق معك سهل بن حنيف وابو دجان رضي الله عنه سهل بن حنيف خپل جنگ کړو او ابو دجان هم خسي جنگ کړي بیا الوري لاړو دا وی غتوري د پلار توره او د خاون توره هغه وینځله په دې باندې اتفاق دی د مؤرخینو چې د مسلمانانو شهیدان هغه ویا کسان
او دې کې اکثر هغه د کم خاندان نو مهاجرینو کې انصارو کې انصارو کې 15 کسان د انصارو نشیدل شي 15 بیا د 15 تقسیم دي چې یو سلويخ د خزرج نه دي او سلیش کسان د اوس نه دي دغه کسان دغه پیغمبر سره بیع کړي و په څه باندې چې ستاسو دفاع وکړو دغه کسان دي چې بیع کړي و پیغمبر سره یا رسول الله لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم رانه وته مدینه ته تفصیل بیان کړو تیر شي درسونه کې وور نو ثابت ابن قیس رضی الله عنه چې پاسې دو خطبه وکړو یا رسول الله زمو خدا د لوز دی ځان به قربانو ځان به ختمو مالونه کورونه هر سستا الله برکیس رسول صلی الله علیه وسلم جنت بدر کې رضینا بس به وشو دا کسان دي 15 کسان د پاک به کېتلي دي د 15 کسان د انصارو د مغه ځوانان دي چې لوز کړو چې یا رسول الله موږ به ختم شو ته د سوکسنی شي ویلې او دا ماغه کسان دي چې یا رسول الله زمونږ بچي قربان زمونږ میاندې قرباني زمونږ خزي قرباني زمونږ وینا او ته د سوکسنی شي یا رسول ته بروي او شو هم د قشان غویلته د وحود سره خوا کې پاتې شو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم روغ رمټ چرته راورسېد مدینه ته راورسېد لوزي پورکو من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه کم لوزي چې کړه غلوزي بالکل پورا کو او دغه کسانو نه ته پوس کې د صحابه کرامو نه کته ته پوس کول واړي چې لوز خلک څنګه پورا کوي نو د پیغمبر د ملګرو نه معلومه و لوز خلک څنګه پورا کوي لوز خلک څنګه پورا کوي د عمرو بن جموح رضی الله عنه ګډ نه ته پوس وکړه لوز خلک څنګه پورا کوي لوز څنګه پورا کوي وفا څنګه کوي د ته پوس د عبد الله بن حرام رضی الله عنه چې سره دې سختو دې هر څه د قرضو د لونو غزان خوري کړي د الله د پاره ته پوښت دي چې لوس خلک څنګه پوره کړي جلیبی رضی الله عنه چې ته پوښ دغه ته پوښ کوي څنګه خلک وفا کوي د الله سره او څنګه وفا کوي د الله د دین سره د ته پوښ دغه نو د ته پوښ دغه تنکیز وان نو که حنظله رضی الله عنه چې وفا د الله د دین سره خلک څنګه کوي دا غوینه ته پوښ کوي د دوی نه به وفاداری زده د دوی نه به زده کوي چې د دین لپاره قرباني خلک څنګه ورکړي 15 کسان د دغه ځکه پرې خو دي د مدینه ته راغلي او بیا هم غیر چا پیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ولاړ بوډۍ مور پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې تمي ولیدي تاسو څنګه ناشنا قوم یو خزه پیغمبر ته یا رسول الله تمي ولیدي خاوني بیللې پلار ته تلې دي زوی ته تلې دي رور ته تلې او یا رسول الله چې خرج ته خي دا قوم دي چې الله پیدا کړی سي د دې لپاره د دین د خدمت لپاره د دوی ذمہواری و ذکر الله سبحانه وتعالى خود دوی تذکرہ کړی د قران کې ځای پر ځای لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة پیغمبر وی دغه مؤمنانو نظر راځي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الله د دوی توبې ما قبول کړي د دوی ګناونه ما بخلي دی پیغمبر دې اعلان چې الله طرف نه کیږي خدا به سو کی کنه دا سوق دي چې کې دي چې الله اعلان کوي چې دې ما بخلي خدا یو قوم دی نه چې الله اعلان وکړي په دنیا کې دی پیغمبر دا قوم ما دا ما بخلي والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الله د انصارو صفت کوي وې دا کسان دي چې دوی د مدینه اوسیدونکو دي د مهاجرینو مخکې دوی الته دي ناشنا صفت ګور وفادار قوم دی کړي يحبون من هاجر إليهم محبت کوي دا غچا سره چې څوک د دوی طرف ته ورشي صرف محبت نه کی ځان وته دغه قربان کو ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا او
که مهاجرینو ته سمیلوي دوی په ځل کې د سره سره غبار نه راشي یعنی 15 شپېته د انصارونه شهیدان شو 15 شپېته نو د نورو نسو شو 15 یو ورځ ته پوښتنه نه کړې یا رسول الله زموږ د ولي 15 شپېته دي ولې زموږ 15 شپېته دي تاسو ما واقع بیان کړو دا غ صحابي چې هغه اخیری وخت کې ځن کدن کې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو کس ولېګو سوکو سعد بن الربيع رضی الله عنه سعد بن الربيع مهاجرینو کې انصارو او سیوي وهو في آخر رمق اخرني بالساقاني وتيتي او ديوي زيد رضي الله عنه توي زيد زما قوم ته بدا خبر زما ورسي کپتاسو کې یو سړی ژوند دی یو په یو سړی کې دومره سای چې یو سترګې سي پر پیږي او پیغمبر ته چا نقصان ورسو نو ګوره د الله په مخ کې سوزر نشتی وره د دې پیغمبر دفاع تاسو وفادار قوم دي ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة نور لفظان ترجیح ورکړي اگر که دوی وږي دوی تږي دوی ستړي هیڅ خبر خو چې نور سي د دمي داغه ناشنا قوم د مدینه والا وسو مدینه کې هغه اثرات هغه مینه محبت سره تلته ملایوي یو ناشنا کچې ته مدینه ته بده سوچ لاړ یا یو خو مدینه ته سره دی لپاره لاړ شي یو منډو یو موزیک وبېز غلي کچې ته لاړ شي لکه دغه وګرځه او د دې مسیح نبوي په خو شا کې سړی سینای سوچ کې دلته د پلاني صحابي کور بو دلته د پلاني دلته د پلاني او د چې په سړی چې هغه درس معلومه ته وخی انسان د زړه د ایمان د لاسري چې توپونه وایي چې څومره اوچت خلکو نو شهداء المهاجرين عفوا د سلور دي مهاجرین سلور دي او انصار سودي 15 شپېته یو بګه يهودي دي اچي مرشيو نو مې ته معلوم دي کنه ها مخيريق نه مخيريق خبره وکړو مخيريق يهودي دي موږ دلته خبره د انصار او د مهاجرینو کو د قوم په سطح چې تل د قزمان خو تل خو د قوم نه خو دې کنه خو يهودي د دوی نه سره جدا دي نه په انصارو کې نه په مهاجرینو کې دي نو مهاجرین څو کسان شهیدان شوي دي سلور او انصار 15 شپېته او یو څوک ته یو يهودي دي مشهور خبره ده چې د مشرکانو نه 2 کسان چې دغه مردار شوي دي خو صحیح خبره ده کوم چې اکثرو مؤرخینو لیکلي او تحقیق به کړی هغه د چې د مشرکینو نه 10 کسان مردار شوي دي 10 کسان د مشرکانو نه او د مؤمنانو نه سو د مؤمنانو نه او یا کسان شهیدان شوي دي کله چې د مسلمانان رالو مدینه ته او دا ماوي چې شپه د اتوار و نو مسلمانانو دغه شپه ډیر په دغه کې تیر کړی د تکلیف کې د شوال میاشت او دریم کالو د هجری او د شوال په میاشت کې دا شپه د اتوار ده او اتم شوال په دې کې دوی خو یو ستړي مشکلات دو یو دا مشکل چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چوکیداری کول واړي دویم د پیغمبر سره دا سوچو چې دې سره د مشرکان سزي پورې لاړ شي او بیا واپس په مدینه باندې حمله وکړي کله چې دې شي نو دا شپه په مسلمانانو باندې ډیره د سوچ او د فکر او د غم شپه تیر شو سره د دې چې سبحان الله زخمیان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور په خوا کې ورړو دغه چوکیداری کوله د سیمو مؤمنان زته اوسه نه پیدا کیږي چې دومره سخت جنگ نه راړي او په کې خپلوان تلاړو او بیا د پیغمبر د دروازې سره ولاړ دیو اسلحه نه ولې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې څوک به حمله ونه کړي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا سوچو چې دې سره د خلک واپس راشي به په وخت کې یو بل غزا را په خشوي د چاغې د غزوه حمراء الاسد ولکیږي حمراء الاسد دا یو مستقله غزا نه ده د احد د غزا سره تړلې شي غزا ده په دې کې څه شي وسنو شي او د دې لپاره کم خلک وتی او کم نو وتی
دا به ان شاء الله پر روان درس کې واضح کوو. الله سبحانه وتعالى څنګه چې موږ په دې مبارک جمعات کې یو ځای کړیو دغه شان دی الله سبحانه وتعالى منګه او څوک چې دا بیان اوري او څوک چې ګوري الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې د صحابه کرامو سره یو ځای کړي. او الله سبحانه وتعالى موږ کې دغه ایمان او دغه جذبه پیدا کړي کوم چې په صحابه کرامو کې و. او الله سبحانه وتعالى موږ د غوی په نقش قدم روان کړي. الله سبحانه وتعالى دا کوم خبرې چې موږ ورو الله دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.